د ګرمۍ په موسم کې د خپل بدن د اجزاو په جامو باندې سجده کول دا جایز دي. حضرت انس وی موږ د نبی رسول الله تلمذ د شان او د غیر ماسپخین منځ کوو، خو سخت ګرمي د عربو کې خو موږ به سجده په خپل جامه کړ په دالستونی یا په صادره اتقاء الحر لپاره د ځان ساتلو د ګرمي نه. په ولادي پټکی باندې سجده کول خو په داسې شکل چې مانع د ټنډې د کې خودلو نه نه په مځکه. ما درته مخکې ویلي یو خیر اخلاق خولۍ کله کړونګي چې دا ځای ارته لګيږي ټنډه جیګه ولاړې مځکه ته بيخي لګيږي نه اخو ناروا ده. یو دا د پوسټ پټکای د درس راغی په ټنډه باندې دلته کې خو ټنډه د ټنډې او د مځکه په منځ کې صرف دا شی حایل شو، خو هغه د جینمازم حایل ده. نو ټنډه ولګېده کنه ولګېده، خو په مځکه باندې خو دا چې په جینماز د سجده ولګولم په مځکه خورانه غله خو په جینماز شو، خو زور په چا ده په مځکه باندې د ټنډه ولګېده په مځکه. نو په دې شکل کې په خپل پټکی په ول باندې کې خو د شیم بیا جایز ده. او که د خپل بدن په کالو ولګل شي، حتی صحابه به د ډېرې ګرمۍ په وخت کې شګه په لاس کې نیولې وي چې سړی ډېرې ګرمې نه د سجدې په وخت کې به پیغه شګه باندې سجده کوله. نو دا د خپل بدن په جامو باندې سجده کول چې دا جائز دي، ممانعت نشته. بیا خاص کر د سخت ساړه په وخت کې یا سخت ګرمۍ په وخت کې